یاره 400 والا دې کرکټ میچونه خو به موږ کې وینه وچه کې وینه ډېرې تباه کړمه یاره دې غمونو د لاسه د دې کرکټ د میچونو د لاسه موږ خپل سر نه خپل ویښتان وښکه په ډېر غوسې سره یاره خو دې خپلو کیلاډیانو ته به څه ووایم نو را سره نږدې نشته چې یو کوتک مې ورپسې راغیستی و یې لکه څه ده ګله دا ګل خان خو بیا د باندې راوتی دی ما د ښکاري لکه چې خفه دی ښه او که نه دي د خو نن میچ بایللی ولو ته ودرېږه چې ورشمه چې لکه تسلي ورکړمه چې خفه نه شي او که نه اخر مې د یوې کلمې روړ دی او بل زمونږ پښتانه یو سره ته ودرېږه چې ورشمه که نه یاره و په خیر ګل خانه څنګه یې ښه یمه ګل مرجانه ته څنګه یې زم ښه یم ګل خانه خبره داسې ده که نه څنګه چل دی میچ دې ولیدو او که نه یاره ګل مرجانه بس میچونو نه تېرېږه ښه د میچونو په باره کې ما سره خبرې مه کوه ډېر به ورته خوښه راغلې د دې خپلو کیلاډیانو ته په موږ کې خو یې وینه وچه کړه د دې کرکټ غمونو نو ولې ویښې زه وده شه که نه مړه خوب نه راځي خوب ولې نه درځي عادت یمه ښه دا راته ووایه د میچ بایلل څنګه ول مړه خدای پاک دې نه دا نور ملکونه وساتي میچ چا وګټو اسټرالیا وګټو مړه خوشحاله یې نه مړه څنګه خوشحاله شمه ښه ستاسو ټیم خو د ورلډ کپ نه بار شو زمونږ غوندې اوس چاته انتظار کې اوس نیوزیلینډ ته انتظار کوم ولې نیوزیلینډ ته انتظار کې چې د اسټرالیا نه زمونږ بدل واخلي دا سترګې دې ولې سرې دي مړه ټوله شپه مې میچ کتو که نه ځکه ټي وي ته مې کته زه اوس خو وده شه که نه ویده کېږم مړه خو د اسټرالیا کیلاډیان مې مخې ته کېږي